شب مباحثو کې موږ تاسو په تیر لیکچر کې د موف په ټول باندې بحث باندې پیل کړی و، مګر مخکې د موف څخه اړتیا وه چې موږ تاسو ریکټینګل مارکي ټول باندې بحث وکړو. د ریکټینګل په موضوعاتو باندې لږ څه بحث وکړو. په ننني درس کې راځم بیا هم یو څه موضوعات دي چې په هغه باندې باید بحث وکړو، مګر اړین دا ده مخکې د هر څه څخه چې تاسو زموږ یوټیوب چینل در سره سبسکرایب کړئ، تر څو زموږ له راتلونکي درسونو او نور پروګرامونه چې د فوټوشاپ په اړه باندې موږ پرې بحث وکړو د هغې ته د لاسرسي دپاره تر څو تاسو آګاهي ترلاسه کړئ، زموږ یوټیوب چینل سره سبسکرایب کړئ او له نورو ملګرو سره شریک کړئ. قدرمنو لیدونکو، راځو خپل درس پیلوو. که چیرې زه دلته په بعضې اپشنونو باندې زه کلیک وکړم، د مثال په ډول زه دلته راځم ریکټینګولر مارکي ټول انتخابوم، دغه ځای ته پام وکړئ. یو شمېر اپشنونه دلته ښکاره کېږي. مثلا زه راځم دلته دې باندې چې کلیک وکړم، لومړنی اپشن دغلته ده. څو اپشنونه دلته موږ تاسو ته ظاهر کېږي چې لومړنی اپشن ده کې هغه د نیو سلیکشن ده. که چیرې زه د باندې کلیک وکړم او راشم انتخاب وکړم، دغسې موږ او تاسو ته یو ساحه انتخابیږي. او که چیرې بیا هم راشم دا انتخاب په حالت کې وي، زه دا انتخاب کړم، هغه زما پخواني حالتونه چې ما انتخاب کړی وو هغه بېرته ډیسلیکټ کېږي او نوی سلیکټ ماته لاسته راځي. بل اپشن قدرمنو لیدونکو موږ او تاسو سره هغه د اډ ټو سلیکشن ده. که چیرې تاسو غواړئ مثلا یو ساحه تاسو غواړئ چې دغې کې اضافه کړئ، نو اډ سلیکشن ټول باندې به کلیک وکړئ او راځو دلته پرې کلیک وکړو. تاسو وګورئ دغه برخه هم پکې اضافه شو. که چیرې غواړئ چې دغه برخه هم پکې اضافه کړئ، مثلا تر دغې سطحه پورې یا تر دغې سطحې پورې دا هم پکې اضافه کولی شئ. نو دا د اډ سلیکشن ټول برخه و. او که چیرې تاسو غواړئ چې یو سطحه یا یوه برخه ډیسلیکټ کړئ یا هم ترې منفي کړئ، اضافي برخه وي، تاسو کولی شئ له دغې اپشن څخه چې سبسټریکټ فرام سلیکشن څخه ده، د باندې که چیرې کلیک وکړئ، مثلا زه غواړم دغه برخه ما سره موجود نه وي، راځم دې باندې کلیک کوم. تاسو وګورئ دغسې موږ تاسو سره ډېر په اسانۍ سره ډیسلیکټ شو. یا مثلا دغه برخه تاسو غواړئ چې ډیسلیکټ کړئ، یا تاسو غواړئ چې مکمل دغه برخه او دغه برخه ډیسلیکټ کړئ، تاسو وګورئ ډېر په اسانۍ سره ډیسلیکټ کېږي. بل اپشن موږ تاسو سره قدرمنو لیدونکو هغه د انټرسیکشن ویت سلیکشن ده، تقاطع چې ورته وایو موږ تاسو. که چیرې راشو تقاطع واخلو، د دې دواړو تقاطع موږ تاسو ته اخلي. ګورئ مثلا زه راځم دغه برخه وګورئ، فقط د دې دوو سلیکټونو تقاطع ماته اخلي. تاسو وګورئ د هماغې تقاطع یا هم د منځنۍ برخه موږ تاسو ته انتخابیږي. د دې تر څنګ زه راځم د کنټرول ډي باندې کلیک کوم، ډیسلیکټ اپشن فعالېږي یا هم ډیسلیکټ کېږي. که چیرې تاسو غواړئ د سلیکشن څخه ما تاسو ته مخکې ویلي چې تاسو یو ساحه انتخابوئ، غواړئ چې دغه مربع شکل ځان ته غوره کړي. په تېر لیکچر کې مو تاسو ته ښودلی و، خو د هغه دپاره موږ تاسو د شفت بټنه کلیک نیسو. زموږ او ستاسو طول او عرض دواړه دغسې حالت ځان ته نیسي یا هم مربع رسمیږي. او که چیرې تاسو مثلا دغه یو سلیکټ یو ساحه مو انتخاب کړ، مګر تاسو غواړئ چې هغه ساحه حرکت وکړي، یا مثلا تاسو غواړئ یو بل ځای ته خپل سلیکټ شوي حالت انتقال ورکړئ، سپیس ورسره بټنه ونیسئ، حرکت ورکړئ، دغسې حرکت کوي. مثلا تاسو غواړئ په دغه ساحه کې دا قرار ونیسئ، سپیس ورسره ونیسئ، شفت سپیس او خوشی کړئ، هماغسې حالت ځان ته نیسئ. ما نه په اخره کې شفت بټنه خلاص شو ځکه مستطیل شکل راغی. که چیرې زه کنټرول زیډ ووهم، راشم یو شفت بټنه کلیک ونیسم، انتقال ورکړم، ځای مې ورته انتخاب کړ، سپیس اول خوشی کوم، بعد دغه نه خپل کلیک اول خوشی کوم، بیا شفت. که چیرې زه اول شفت خوشی کوم، زما ساحه بیا بدلیږي یا توپیر پکې راځي. اوس وګورئ دا مې انتخاب کړ، خپل کلیک مې خوشی کړ، بعد د هغې نه شفت خوشی کوم. دا وه د دغه برخه. بېرته کنټرول زیډ څخه استفاده کوم، راځم دلته موږ تاسو سره قدرمنو لیدونکو یو برخه د فیډر ده، دې ته فیډر ویل کېږي. که چیرې موږ تاسو وغواړو یوه برخه زه دې ته قیمت ورکوم، توپیر باندې بیا تاسو پوهیږئ. مثلا زه دې ته قیمت ورکوم 100، انټر پرې وهم، راځم یو ساحه زه انتخابوم، دلته
څه پکسلې کمومه تر څو تاسو ته ښه ښکاره شي. انټر وهو. راځم که چیرې زه یو بل فایل واخلم، مثلا دغه فایل مې خلاص کړم، د دې ساحه لږ څه راکم کړو او بعد دغه نه مثلا تاسو وګورئ دا موف که تاسو وګورئ موږ تاسو ته ډېر په نرم شکل سره لکه چیرې کنټرول پلس مثبت علامه ونیسم، تاسو وګورئ دا موږ تاسو ته ډېر نږدې کېږي او دغه سطحې چې کټ کړی ده یا سلیکټ کړی ده ډېر داسې نرم شکل سره کټ کړی. که چیرې زه راشم بغیر د دا فیډر زه 0 قرار ورکړم یا هم بای ډیفالټ یې کړم، مثلا یو به ورته ورکړو قیمت. زه بیا راشم یو ساحه انتخاب کړم، مثلا دغه ساحه ما انتخاب کړي، اجازه راکړئ بیا ځلې زه انتخاب کړم یا لږ څه دا به تقریبا 20 ونیسم، انتخاب شو. بعضې وخت دغسې ستونزه کوي، خیر فرق نه کوي. خو تاسو دغې سطحې ته وګورئ قدرمن لیدونکو، موږ تاسو ته په دغسې شکل سره ښکاري. زه دا نه ووهمه، بېرته زه دا دغه کړم، راشم د دې پکسل 50 ونیسم او بعد دغه نه زه یو ساحه انتخاب کړم، اوکې کړم. اوس تاسو وګورئ موږ تاسو ته بیخي دایروي شکل انتخابېږي. که چیرې زه دا ویسم یو بل صفحه کې خلاص کړم د مثال په ډول دغسې دایروي شکل به وي. تاسو وګورئ تقریبا دغسې شکل ځان ته غوره کوي. نو بنان تاسو کولی شئ له فیډر څخه په دغسې شکل استفاده وکړئ. بل موږ تاسو ته دلته قدرمن لیدونکو یو څو نور اپشنونه دي چې یو نارمل ده. زه راځم اول دا ډیسلیکټوم کنټرول ډي په واسطه، کنټرول ډي دا مې ډیسلیکټ کړه. دلته سټایل په نوم موږ تاسو سره یو څو اپشنونه دي، یو نارمل ده، ورپسې فکس ریشیو ده او فکس سایز ده. که فکس ریشیو ووهو تاسو وګورئ موږ تاسو ته ویډ او سایز هایټ دواړه ورکړی. مثلا زه راځم دې ته 20 قیمت ورکوم او دته هم 10 قیمت ورکوم. بعد دغه نه راځم زه ریکټنګل چې رسمومه، تاسو وګورئ قدرمن لیدونکو هر کله چې زه ریکټنګل زه رسموم زموږ او ستاسو که چیرې زه دا ریشیو یې لږ څه به راکم کړم چې موږ تاسو ته ښکاره شي شکل وکړم. خیر څه ستونزه پیدا کړې ده بعضې وخت ستونزه کوي دغسې. خو که چیرې تاسو وګورئ دلته ما د دې دپاره فکس ریشیو ورکړه. دغه فکس ریشیو موږ او تاسو ته تناسب د دې وي، د طول او عرض یا ارتفاع او د دغه تناسب موږ او تاسو ته ښکاره کوي. یعنې زما او ستاسو د دې مستطیل هغه عرض چې ده 20% ده او اوږدوالی یا لوړوالی چې ده 10%. د دې نه بغیر په بل ریشیو کې موږ تاسو بیا دا نشو کولی چې دغه کړو ښکاره یې کړو یا یې وګورو. مخکې لږ څه ستونزه وه، نو د هغه دپاره که چیرې تاسو غواړئ دغسې ستونزې مو رفع شي فقط یو ریسټارټ واخلئ یا هم دغه فوټوشاپ کلوز کړئ، بیرته یې آن کړئ، ځکه چې ډېر کار وکړئ بیا لږ څه کمپیوټر هم دروندوالی کوي او دغه فوټوشاپ هم. نو هغه دپاره راځو قدرمن لیدونکو بیرته د فکس ریشیو څخه استفاده کوم. مثلا دلته قیمت ورکوم 20 واحده، دلته هم 10 واحده. اوس که چیرې راشم یا انټر وهو، که چیرې زه راشم زه یو مستطیل رسم وکړم، تاسو وګورئ زما د مستطیل هماغه طول او عرض یا عرض او ارتفاع په همدغه 20 او 10 واحدو کې ترسیمیږي. تاسو وګورئ دغسې موږ تاسو کولی شو په یو فکس یا هم یو ځانګړی تناسب باندې موږ تاسو مستطیلونه رسم کړو. بل موږ تاسو ته فکس سایز ده، مثلا تاسو غواړئ په هماغه یو فکس سایز باندې دغه وکړئ، تاسو وګورئ هماغه 4 او 4 که چیرې تاسو قیمتونه بدل هم کولی شئ، مثلا 20 او 20 کې زه غواړم همیش زما دغه چې ده په 20 کې ترسیم شي مستطیل یا هم مربع
تاسې همیشه کلیک وکړئ هماغه فکس سایز اخلي نو دا نورمال کې قرار ورکوو. نو قدرمن لیدونکو دا زموږ ستاسو د ریکټنګولر مارکې ټول دغه مبحث فقط یو دوه اپشنه موږ تاسو سره چې پاتې هغه الیپس ده چې الیپس هم د ریکټنګولر په شکل موږ تاسو سره کار کوي. ټول هغه اپشنونه چې هلته قرار درلوده موږ تاسو کولی شو د الیپس څخه استفاده وکړو. که چیرې دلته کاش وکړم تاسو ګورئ موږ تاسو ته یو الیپس یا یو بیضوي رسمیږي. که چیرې شفت بټنه کلیک ونیسم دایره رسمیږي. تاسو وګورئ دغه ماوس اړخ کې وګورئ W او H قیمتونه چې ورکړي دي متغیر دي. که چیرې زه شفت باندې کلیک وکړم دواړه برابر قرار نیسي او کله چې خپل کلیک پرېږدم هماغسې یو دایره موږ تاسو ته خلاصیږي. لکه تېر اپشنونو غوندې دا هم څو اپشنونه لري. مثلا تاسو کولی شئ یو برخه پکې اضافه کړئ یا یو برخه ترې وباسئ. ټول هغه کولی شئ. یو برخه ترې حذف کړئ، حذف کولی شئ هم شئ، یا هم تقاطع د یو جسم واخلئ تاسو کولی شئ. بل موږ تاسو ته سینګولر را ده. تاسو که چیرې ډېر نه کېږي موږ تاسو ته د یو پکسل په شکل یا یو تصویر په یو برخه باندې که چیرې تاسو غواړئ په افقي شکل کې وویشئ تاسو هم کولی شئ مثلا په دغه شکل یا په هغه شکل. ډېر د استفادې موارد نه لري. بعضې ځانګړي ځایونو کې دا استفاده کېږي نو اړتیا په وخت کې بیا تاسو کولی شئ ورنه استفاده وکړئ. نو قدرمنو لیدونکو دا زموږ ستاسو د نننۍ مبحث د تاسو بیا هم هیله کېږي چې زموږ یوټیوب چینل سره سبسکرایب کړئ او زموږ تلګرام کانال چې لینک یې په ډسکرپشن برخه کې قرار لري هغه کې هم یو ځای شي او بیا بعضې پروژې او تصاویر چې تاسو سره یو ځای کېږي هغه نه په استفادې خپل پروژې او خپل کارونه مخته یوسئ. ښه وخت ښې چارې. سلام.